بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو او اوریدونکو دا وخت ډاکټر خالد فاروق صاحب سره مخاطب یم او زما سره د جرمني نه فلاین د ډاکټر نصیر خان. پروګرام زمونږه تت رنگونه. دا غي لک تعارف کوم چې تت رنگونه دا د غي ولنې پروګرام دی. پښتنو کې تت منګه ډیم ته وایو په پښتو ژبه کې، او دا د پښتنو تت رنگونه دي، یعنی د پښتنو ډیم رنگونه. سره نه په ډاکټر نصیر صاحب مو واچي. منګه یو دا سلسله شروع کوو چې زمونږ د معاشري چې کوم وړه وړه کارونه دي چې هغه د کولو سره زموږ په معاشره کې ډیر غټ بدلون او ښه ډیولپمنٹ راتلی شي. نو په داسې موضوعاتو باندې خبره کوو. ډاکټر نصیر صاحب په خیر راغلی ته ما، او ما واست فاصله ډېرې لري دي. زه په ایشیا کې ناستم، په پاکستان کې، او ته په جرمني کې ناستې، ډېر لري فاصله ده. بهرحال موږ کوشش وکړو چې خپل اوریدونکي او خپل کتونکي محظوظ هم شي زموږ د ډسکشن نه، او فایده مو واخلي. او که د چا زموږ نه څه تپوس سوالي زموږ په ډسکشن باندې، نو هغه به زموږ نه په کمنټس کې کولی شي. نو بیا به په نیکسټ پروګرام کې موږ د هغې جواب ورکوو. ډاکټر نصیر صاحب، تاسو خپلو اوریدونکو او کتونکو ته څه ویل غواړئ تعارفي طور؟ السلام علیکم. ډاکټر خالد فاروق صاحب ډېر مهرباني، او دا خو ما ته ډېر مودې نه دا سیس چې دی پلان کړی و، خو یو او بل نوزګاري او ډېر څیزونه دا ژوند نورې هم ډېرې کیسې پیسې دي. خو بهرحال چې په دې ترقي یافته معاشرو کې سړی اوسېږي، زړه خو دلته وي، ځان دلته وي، خو زړه خو هلته پاتې وي. نو بیا کمپیریزن کیږي، ډېر څیزونه کیږي، سړی په دې سوچ کوي چې موږ ولې وروسته پاتې یو. او بیا زه په یو کیسه ورسېدم چې دا څومره د ډیولپمنٹ کیسې چې دي کنه، دا مونږه چې څومره د وروسته پاتې قومونه دي، یا دا په خاندانونو کې هم چې وروسته پاتې کسان وي، هغه د دې الزامونه په نورو خلکو لګوي چې دا پلان کې داسې چل نه وکړو، که نیمه به داسې چل کړی وي، پلان کې داسې چل نه وکړو. نو زه خپله په دې نتیجه ورسېدم چې مونږ پښتنو کې خپلې څه کمزوریانې دي چې هغه مونږ په خپله لرې کوی شو، او چې بالکل هغه مونږ په خپله لرې کوی شو، او ډېر په اسانه هغې کې نه د حکومت ضرورت شته، نه د استاد ضرورت شته، نه د بل چا ضرورت شته، نه د هیڅ څیز، او مونږ څوک هغې نه منع کوي نه. دا ټیک خبره نو ده. ما دې وجې نه وي چې مونږ په دې موضوعاتو زه ورته خبرې وکړو چې هغه کیسې دي چې هغه مونږ په خپل معاشره کې په خپل کور دننه خپل وس د لاندې ټیک کوی شو، کولی او شو. هغه به ډېرې وړې وړې کیسې وي، خو د هغو افیکټ، د هغو اثر ډېر زیات ژور او ډېر زیات لکه لرې وخته پورې به هم هغه اثر به پاتې کیږي. بالکل. دا زما او ستاسو ډسکشن چې کېده څو ورځو نه نصیر خان، نو زما جی کور ته خپل بچو ته مې فکر شو. یو څو ورځې وړاندې مې ګیله وکړه د سکول والو نه. بیا په کور کې چې ماشومانو زمونږه یعنی هغه شان ریسپانس نه ورکوي په خپل سبق کې، د هغې په اوقاتو په استعمال کې، په مختلفو څیزونو کې. نو ځان ته مې فکر شو چې یاره زه څونه وخت ورکولی شم خپلو بچو ته د ورځې. نو ما چې اندازه ورکړم په 24 اورز کې، یعنی په 23 ساعته کې ډېر لږ وخت، شاید چې نیمه غنټه ټایم هم ما نه دی سپیر کړی. نو دغه شانتي زمونږ د ماشومانو دا د کور هغه اکایي ده چې د هر پلار او د هر مور او د هر کور د مشر سره مخ ده. یعنی داسې ناشنا څیز نه دی، یعنی دا هر چا د کور قصه ده. بچیان د هر چا په کور کې تقریبا. نو دا دغه شان شاید چې د ډېر ښه خلکو دا قصې تا هم بچیان لري په جرمني کې هغه سبقونه دا وایي. زه د ستاسو خبره په وړاندې بوزم. دا د 2010 کیسه ده. زما یو ملګری ما سره دلته کې یو پروفیسر ته مونږ ورغلو، ښه هغه سره پوسټ ډاک دپاره سلیکټ شوی و. ښه نو هغه ته تپوس وکړو چې یاره ته خپل ورک لایف بیلنس څنګه کوې؟ هغه ویل زه خو 14 غنټې په لیب کې کار کوم. هغه وایي ستا 4 بچي دي، نو ته 14 غنټې په افس کې څنګه تیرې؟ ښه دا خو ډېره نامناسبه کیسه ده. بالکل ته به خپلو بچو له وخت ورکوې، ته به هغو سره کښېنې، ته به هغو دا خو تا باندې حق دی. بالکل. نو دا زه د ستا د خبرې په کنټینیویشن کې، د هغې په تسلسل کې به زه دا ووایم چې زه دا 2-3 ورځې وړاندې زه د ما ټول نه ماشومه بچی چې دا هغه مې د دلته کې نرسري ورته وایي، KG په جرمن کې ورته کیټه وایي. ښه نو هغې ته مې بوتلي وه، نو هغو په د مین دروازې سره یو غټ بینر لګېدلی و. ښه هغه په جرمن ژبه کې و، خو بهرحال
هغه سیز ډیر زیات اټراکټیو، ماته ډیر خوند راکو. ها. نو په هغه کې دا لیکلو چې د ماشومان په والدینو څخه حقوق دي. دا مونږ خو خو دا خو موږ ته خبره وړوکوالي کړې چې ده. رالوي شو مونږ همیشه د والدینو حقوق اوریدلي دي، خو مونږ چیرته د ماشومانو د حقوق نه دي اوریدلي. بالکل. او زموږ په معاشره کې خلک دا وایي د مور او پلار دا حق دی او د مور او پلار دا حق دی، خو دا د مور خبره او موږ پلار دا چېرته نه حق ګڼو دی او داسې دي او داسې دي. چې د ماشومانو او حق دی. یقینا بالکل لکه د مور او پلار حق شته هغوی، بالکل. خو لکه د ماشومانو په ماشوموالي کې د ماشومانو حق دی چې کله څو پورې هغوی بې وسه دي. دا ټیک ده. او دا ټیک ده. دا د ماشومانو حقونو پوره کولو سره مونږ څه کوی شو، مونږ پوره معاشره ودروي شو. بالکل. نو فار ایگزامپل لکه څه چې وایم هغه کې لکه یو مین کیسه لیکلې و چې یاره ماشومانو ته رائټ اف ایکوالټي، ها. چې ماشوم ته به کور کې د ماشوم په نظر نشي کتلې، ماشوم ته به کور کې د یو فرد په نظر کتل، یا به مکمل فرد وي. ها. مونږ چې کله وړو چې هغه ټیم کې خدا غو نه وي د فارمي چرګان نو، نو بیا به چې کله چرګ حلال شو نو مونږ ته به پکې وړه نه وړه ټیکه ملوي دا کنه. موږ ورته څنګه سره وي سر به ملوي دو سر به ملوي دو یا دغه سي. اوس د دې مطلب دا دی چې لکه مونږ دا په کورونو کې مونږ دا کار کوو، لکه رائټ اف ایکوالټي ماشوم ته نو ورکو. دا ټیک ده. نو دغه سي بلها ډېری کیسې دي، لکه فار ایگزامپل فریډم اف ایکسپریشن دی، فریډم اف پارټیسیپیشن دی، فریډم اف انفارمیشن دی، چې ماشوم ته وته د خبرې حق هم ورکړي. مونږ وایو ماشوم به په حجره کې خبره نه کوي ځکه چې دا د مشرانو بې ادبي کیږي د سره. او په محفل کې به خبره نه کوي، مشر په خبره محفل کې به خبره ماشوم نه کوي، وایي ته د مشرانو په مخ کې خبره وکړه. بې ادبي ګڼي. بالکل څنګه په معاشره کې دا ګوره که مونږ تاسو په اورال دنیا ته وګورو، لکه دنیا ترقی کوي او د ترقی ولې کیږي په دې کې موږ سوچو کې دې مطلب دا دی چې هر راتلونکي نسل د تیر نسل نه تکړه دی او نالج ترانسفر کیږي هغه ته او سوز را خپل ایډیشن کوي، خپل ایډیشن ورسره کوي. که هغه تکړه نه وي کنه د دنیا په شار روانه و. بالکل هغه نالج ترانسفر موږ خلک ودرو. نو دیو جنا پکار دی چې موږ لکه د ماشومانو ته لیډینګ ورکو، ځوانانو ته لیډینګ ورکو، ځوانان ماشومان انکریج کو. دا کیسې ډیریږي. ډاکټر صاحب دا خبره دي چې کنټینیو کو بیا دا درې پوینټس تاسو ویلا دا په انګلیش کې، دا په پښتو کې موږ د خپل سامعینو ته خپل ناظرینو ته وایو، خو دا په پښتو کې مشهوره مقوله ده چې وایي چې د پښتنو د خدای کشر مکه، د پښتنو چې کشر شوی نو کارونه به ټول کې، یعنی په میلمه راغی ټول کارونه به ستا په سر وي، خو لکه د حق هغه شان نه میلاویږي د وینا هغه شان په ټایم د کیناستو د میلمنو سره د خوراک یا بل څه. نو دا خاصم څنګه په معاشره کې مشهوره مقوله ده. تاسو خبره جاری وساتئ په غدرو پوینټونو باندې، ډیره ښایسته خبره ده. دا ما په دې من درته وی چې دا تیر کال زمونږ چې کوم صوبه کې هم زمونږ د ما یو مشوم په سلورم کلاس کې هغه د دې صوبې پارلیمنت ته لاړو. ها ماشاءالله. نو هغه په پارلیمنت کې ټول کلاس والا د پارلیمنټریان په سیټ باندې نه سو، د هر سړي نوم اغلته کې ایز ا پارلیمنټریان لیکلو. ها او زنه په اپوزیشن کې او زنه په حکومت کې. ها ګډ. او بیا په دې باندې ډیبیټ کو، ووټینګ یې پکو. مطلب لکه دا پارټیسیپیشن دی کړه، دا خو انکریج کوي چې ګوره لکه څنګه تاسو دی ایکسپریشن هم دی او ایکسپریشن دی. هغه بیا د انفارمیشن مونږ ډېری خبرې ماشومان نه پټو. دا بالکل ډېری خبرې مونږ پټو. ماشومان مونږ په معاشري کې پورا انفارم نه دي. ډېری کیسې دي چې اګوره لکه دې کې مونږ د ماشومان چې کوم دي دوی ډېری کیسې د بهر معاشري نه راوړي. دا ټیک ده. اوس هغه معاشري هغه ته کیسې په کومه طریقه کړې دي مونږ ته پته نشته، خو مونږ ایز ا پیرنټس ورسره نه ډسکس کوو، مونږ ورسره دا بحث پې نه کوو چې یاره دا سیز داسې وي او داسې که مونږ ورسره ایز ا والدینو هغو سره دا انفارمیشن شیر کوو، هغو سره دا په محفل کې شریک کړو، ځان سره د کور په مشورو کې د کور په شریک کو، په وړو وړو کارونو کې شریک کو، ایون د کور په کلر کې، د کور په صوفا غستو کې، د کور په بیډ غستو کې، د کور په فوم غستو کې، په فرنیچر غستو کې، دا وړه وړه شینه چې باغی کې کومه غي شریک کو نو هغه به امپاورډ می او هغه به ډیسیژن میکینګ هم زده کی. بالکل. نو هغه سره هغه کې به حوصله راځي، هغه به مخ کې نور زی، لکه هغه به لیډینګ طرف ته زی، هغه به خپل ملګرو سره په معاشره کې، کلاس کې، په جاب کې، هر ځای کې به هغه کې به اعتماد وي، هغه کې به
هغه به مونږ به یو بل باندې والدین او د ماشومان به هم یو بل باندې ټرست وي. مونږ د دنیا جهان خلکو ته خبره کوو، خپل مور او پلار ته یې نه کوو. بالکل نشو کولای. دا څومره بدبختی ده. مونږ ازادي نه د مور او پلار سره ازادي نه غشن، بلکې د مور سره خو اکثر خو د پلار سره خو بالکل نه. بچي د پلار په مخ بالکل کې نه. خبره نه کوي. نه کوي خبره. نو لکه زما خپل دا خیال دی چې لکه دا ټول سيزونه چې کوم دي، لکه نور خو فار ایگزامپل پیرنټل کیر دی، دا د ماشوم حق دی. ټیک ده. په دې کې سره راځي لکه دغه په دغه ملکونو کې په پیرنټل کیر کې هغه څه کوي. پیرنټل کیر کې خو د سيزونه راځي کنه چې کته ته یاد شي زه ته راغلی وی تیر کال نو مونږه د کیټه ته ما ماشوم سره مونږ لاړو. بالکل. نو مونږ د مخامخ چې کوم دی کنه هغه کیټه ته مخامخ د سینیورن هاوس وغه د بوډاګانو ولا اولډ هاوس. بالکل هغه اولډ ایج هاوس وو. او نو لکه د بوډاګانو دلته چې راځي دام یو کیسه دی باندې خبره کوو. نو څنګه چې د بوډاګانو حقوق دي کنه دغه سه الته دلته د ماشومان حقوق دي. دا ټیک ده چې زه تاسو وایم پیرنټل کیر کې څه شی راځي. اوس یو عجیب باندې کیسه به وي چې ماشوم په سکول کې دروغ وایي نو والدین به ریسپانسیبل وي، ځکه چې دوی په کور کې مې به چې دروغ وایي، ځکه چې سکول کې خو دروغ نشته. دا ټیک ده. ماشوم په سکول کې په کلاس کې اورګمې او کو خوب ورزي. دی مطلب دا دی چې والدین په کور کې دته د خوب صحیح وخت باندې ود کینا پټې مې واشروم ته نه بوزي، پټیم باندې سټډي پې نه کوي او د خوب نشي پوره کولی. او دا په سکول کې نوٹ کیږي چې اگر مې بکې ماشوم نه د مطلب نه پوره بالکل نوٹ کیږي او د دې ډېر زیات سخت نتایج وي. ها دلته د لپاره یو سپیشل محکمه ده یوګند امت ورته وایي. صرف دا پکې څه نه دی لکه وهل بنه کوي، والدین به ماشوم وهینا، ماشوم سره به شاوټینګ باندې پکې لکه هغه سره به غوسه نه کوي، هر قصه په طریقه ور سره کوي. او کله چې هم دا سيزونه نوٹ شول چې دا ماشوم کور کې خوب نه پوره کیږي، د خوراک مسله د کور کې مې بي چې ته د ماشوم د خوخه خوراک نه جوړي او شاید چې خوراک د خوخ نه لري یا غته پراپر ملاویږي نه په ټایم پراپر ملاویږي نه، لکه دا ټول سيزونه پکې راځي. دلته کې حکومت ایوند د ماشوم د لپاره هر والدین ته سپریټ خصوصا زیاتی پیسې ورکړي 255 یورو د میاشتې هر ماشوم په سر والدین ته ورکړي چې دوی ضرورت پوره کوي. 255 یورو دین خو ډیر روپۍ جوړیږي، به دا خو اویا روپۍ جوړیږي تقریبا 10000 او پاکستاني. نو دا د هر 1300 کالونو کم هر ماشوم په سر باندې والدین ته ملاويږي چې کم مور او پلار سره ماشوم وسیږي. بیا کدا والدین دا نه پوره کوي به دا محکمه ولا راضي کور کې ستاګوري چې د ماشوم ټیبل شته او د ماشوم کټ صحیح دی او سم مسلې ده او کدا نیوي او کاغه ته پته ولګي چې دا د دې لایق نه دي چې دا ماشومان لیکي، نو هغه به ځان سره بوزي خپل الټرنیټ کې ځان سره وسی یا نور ول د مور پلان نه بوزي، د مور پلان نه بوزي، مور پلان نه بوزي، مور پلان نه پوره کوم زما په کلی کې سکول دی ها په کرک کې، نو پاره کې ورځي کلی کې نو زه چې کله چټي باندې لاړ شم نو الته زما سحر وختي یا سکول شروع نه وي نو زه مخکې نه ګیټ سره ناستو ما لکه داسې ګورم چې ماشومان څنګه سکول ته راځي او څوک راولي لکه دا مشاهده کوم. نو یو ورځ زه کېناستم نو یو ماشوم راغی، ماشومان راغلل او هغه سره یو غټه لکو هغه راغی ور سره او کوتکه ور پسره اخیسته نو ما ولې چې خیر شه نو او ماشومان د وهلو ما سکول ته په وهلو راوستل خو دا سکول لګیدل کلاسونو الریډي شروع نو مته وی چیرته ماشومان په لار کې پټ شو ها نو مې ته سي وې زه ترم مې د ماشومان پلار چرته دی وی غلطي یو جرګه دغه کې ناشته نو ما وی چې د شي چل دی چې لکه دا کوتک په کار دی زره اخلم او تاو د پلار ته ونیسم صحیح د ستاسو چې کومه ذمہواری ده هغه نه پوره کوي دا جرګه نه ده ستاسو ذمہواری ده چې دا ماشومان د خپل لاس سکول ته راولي او به چې کله چټي وخت یو به واپس ځان دا ماشومان په تاسو حق دی. بالکل دا پیرنټل کیر دی، نو دا پیرنټل کیر کې او مونږ دا سیس چې دی کنه هغه ته د خریده چې یاره لکه دا خو لکه ته مونږ ته څه خبرې کوي دی کنه لکه هغه ته د ناروا کیسه خریده بس دا د هر کور قصه ډاکټر صاحب دا ول ما نه پرم غټه کیسه ده دا وخت زم نو خپل بچو ته دا پیرنټل کیر خو زم نه کومه نو مطلب دا زما د لپاره اول سبق دی بیا زموږ د سامعین ناظرینو لپاره دی. زه خپل مونږ زه چې کله په کالج کې وم زمونږ یو پروفیسور صاحب ژوندې دی یا خو ډېر بوډا دی خو بهرحال الله دې ورله عمر ورکړي هغه ما چې کله لیدو هغه چې کله زوی راغی
نو زوی سره به غاړه ملوله ډېر کلک غاړه ور سره ملو کړه مم. بچی مې په خیر راغلی دا ماشاءالله. لکه زه به خپل دې خبرې ته ترسیدم چې موږ سره به خپل پلار کله غاړه ملوي ها. او بعضی والدینو مزاج سختي کنه، سختي لکه او هغه بچیم ګیپ فیل کوي او پلارم ګیپ فیل کوي. او نو دا ښه خبره نه ده دا خو لکه زه وایم چې دا دا اهم خبره ده ما سره چې کله خپل ماشومان زه نه داسې خبرې شیر کی چې زه وایم چې یاره دا مونږ په لکه اوسه پورې لکه چې 500 کالو ته ورسېدو بیا هم نشو شیر کوي خپل دا والدینو ټیک سره دی. ډاکټر صاحب نو دا زمونږ ډیر د پروګرام وخت خو پوره وشو. ما ویل چې په او کم هغه بینر چې تاسو د خپلې ماشومې په سکول کتلې وې چې د هغې او کم پوینټونو اخو زمونږ د ناظرینو ته په پښتو کې نمبر بای نمبر که تاسو ته یاد دي څه پکې هغه راته ووایئ. ماته به یاد وي هغه کې اول چې کوم هغه د برابرۍ حق د چې برابرۍ کوم حق څنګه چې موږ مخکې وي چې مشر کې دویم چې برابرۍ کوم دی د هغه تعلیم حق ټیک ده. تعلیم خو دا خلک د ورکوي، خو صرف ورکوي، مطلب یو سکول دی داخل کې او بیا ته بېغمه وي. دریم د هغه د لوبو د هغه ټکي چې کوم دی کنه لیژر لکه دا خوند ریفرشمنٹ یا پلییر دا ریفرشمنت ریکریشن لیژر او پلی دا درې وړه پکې لیکلي دي چې لکه د دې حق چي دی بیا فریډم اف ایکسپریشن دی لکه دا اظهار رائے چې کوم ازادي ده د هغې او د معلوماتو او د پارټیسیپیشن چې په هر څیز کې به ته لکه حساب ورکوي پکې کور کې به ټوکې نه لکه چې ته تاسو چپ څنګه شه ته مه وایه ته چپ شه ته مه وایه دا به نه وایي ورته. بالکل او بل چې کوم دی د هغو د تشدد نه او د ابیوز نه بچ کول دا د هغو حق دی ټیک ده. او بیا د جنگ او د تیښته په وخت کې د ماشومانو حق دی اول چې ماشومان به چې ولوځي. لکه اول به هغه پروټیکټ کیږي ټیک ده. او د هغه اکونومیک رائټس چې کوم معاشي حق دی چې لکه ماشوم ته به د پیسو تنګي نه وي ټیک ده. مطلب دا چې کم از کم پاکټ منی باغ ته دومره ورکړي چې هغه پکې د خپل خپل څیزونه ضرورت پکې مطابق ضرورت څیزونه پکې پوره اخیستی کړي شي. دا ټیک ده. او د هغه جنسي ایکسپلایټیشن چې لکه څوک هغه ایکسپلایټ نه کیدنه به پروټیکټ کوي ټیک ده. اته به او جنسي بل چې تحفظ کوم ورکړي. جنسي تحفظ ورکوي بیا چې کوم دی پیرنټل کیر چې موږ څنګه وایو چې لکه دا ټول د کې د بلها ډیر دا سيزونه دا په پیرنټل کیر کې راځي جنسي دا ټول شنو پیرنټل کیر کې راځي چې د مور پلان او اخیری چې کوم دی کبه معصوم معذور وي نو د هغه بیا سپیشل رائټس دي ها بیا نورم سیوا شي به نورم سیوا شي لکه هغه د پر مثال کې طور پر زب یو ډیر دغه ختم کومه ډیر دلچسپ کیسه ده زه چې کله په شارجه یونیورسيټي کې وم د اماراتو کې نو الته کې زموږ په ډپارټمنټ کې یو جنې داخله شو چې هغه معذور هغه په ویل چیر باندې راتله نو ما په میټینګ کې دا خبره موریده حالانکه خبره ډیره بیا خلکو مایند کړه لکه هغه من خلک ډیر خفش ولو یو کسو وی چې یاره چې معذور د خو نه دی راځي کنه لکه ولې راځي نو مسله چې لکه دا ډیر ناروا کیسه ده نو خو هغه ته اخر کار یونیورسيټي د هغه لپاره سپیشل په د سټیرز کې د خطو د ویل چیر د لپاره سپیشل ځای جوړ کو او لیفټ ولګو هر څه برابر کوورته چیر دیتا لیبرټری ته تلو کې په کلاس روم ته تلو کې د یو کم استاد ته هم ورځي هغه ته حافظ ته تلو کې دیتا مشکل نه مشکل نه نو داسي لکه چې معذور وي نو هغه بیا حقوقم زیات دي دا ټیک دی. ډیره مهرباني مننه ډاکټر صاحب زمونږ وخت تقریبا ختمېدونکی دی او زمونږ د دې پروګرام ملګرو ته او سامعینو ته او ناظرینو ته به پته لګي ورو چې موږ دا په کم جذبه شروع کړی دی په دې کې چونکې دا ورنی پروګرام دی نو ډیر سیزونه به دي چې هغه به شاید چې زمونږ ناظرینو سامعینو ته به ښکاره نه لا موږ خو اوله کې دا وی چې زمونږ واړه کارونه چې موږ په خپل کور کې دنه کولای شو یا په خپل معاشره کې په محله کې موږ په خپل کولای شو په هغه کې حکومت ته ضرورت نه یا د ډېر لوی فنډینګ ته ضرورت نه نو دا غي په بنیاد باندې موږ ډېر لوی چینج راوستي شو ډیولپمنٹ راوستي شو دا زموږ بنیادی مقصد دی په دې کې تاسو موږ ته په کمنټ کې تجاویز هم را کولای شئ د دې پروګرام د کوالټي د امپروومنت لپاره موږ ته خبره کولای شئ که څوک موږ ګایډ کولای شي هغه موږ ګایډ کوي موږ ته د دې ټولو ضرورت دی او په دې باندې څه پابندي نشته
نو ان شاء الله د را روان پروګرام پورې بس تاسو اجازه غواړو. د دې پروګرام نوم دا شو چې د ماشومان حقوق سړي، او نیکست زه به پروګرام صرف به یو ان شاء یو الله. کیسه زه به جی صرف یو کیسه وکم اخره کې بس یو نیم منټ اخلم چې دا چې کوم مونږه تنقید کوو دا په نور خلکو نه کوو، دا مونږ په خپل ځان کوو. خپل ځان کوو بالکل. نو تنقید ډیر ګران کار دی او ځان بدلول ډیر ګران کار دی. او شیخ سادی رحمت الله علیه وایي چې زما ټول عمر دا کوشش وکړو چې د نور خلک بدل کما، ها خو په اخره کې چې بوډا شوم نو په دې پوه شوم چې ځان بدلول ډیر اور ضروری ځان دي. بدلول غواړي، او ځان بدلول ځان دا کار بدلول دی، دا غواړي. ټیک دی. او نو ان شاء الله نو د ځان د زه بدلون وایم سره چې به مونږ خپل زه ته مونږ نور بلګری پښتنو معاشره چې مونږ بدل شو نو کېدای شي بیا دا بدبختي مونږ نه لاړ شي. ان شاء الله ان شاء الله د الله په ان شاء برکت الله. باندې چې موږ ځان اول ان بدل شاء کړو. الله. نو د ځان بالکل. د بدلولو کوشش وکړو، په دې خبرو باندې به کوشش کوو چې موږ عمل هم وکړو. نو د را روان پروګرام پورې موږ ستاسو اساسونه اجازه غواړو. زه ډاکټر خالد فاروق او ډاکټر نصیر موږ دواړه مننه، خوشاله او آباد اوسئ او زموږ سره به اوسئ ان شاء الله. مننه. خدای پامان. د الله په امان. د ریکارډینګ بند کړه کنه. ریکارډینګ بندوم داره.